السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. بیا هم حاضر شوی یم ستاسو په خدمت کې ستاسو ورور جنات ګل فقیر. نن بیا هم د ډېر ښایسته موضوع سره حاضر شوی یم، هغه دا چې څنګه موږ خپل یوټوب چې دی منټایز او مشهور کړو. کومې ویډیوګانې چې موږ اپلوډ کوو هغه باندې ویوز او واچ ټایم چې دی هغه زیات راشي. نو ډیره مهمه ویډیو ده، تر پایه وګورئ، سکیپ کوئ ما. نو د دې لپاره تاسو باید لومړی چې دی تاسو باید د یوټوب سټوډیو چې ده د حتما په موبایل کې ولرئ. نو تاسو به همدغه باندې کلیک وکړئ. یو یادونه کوم هغه دا چې که چېرې که مو زموږ یوټوب چینل تر اوسه سبسکرایب کړی نه وي حتما یې سبسکرایب کړئ، هغه ځکه چې موږ هره ورځ دغسې ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډ کوو چې د هر چا نه مخکې تاسو ته درورسیږي. نو تاسو ته کله مو چې په یوټوب سټوډیو باندې کلیک وکړو تاسو ته به دغه رقم ته صفحه خلاصه شي. کومې ویډیوګانې چې تاسو اپلوډ کړي وي هغه ټولې به دلته راشي. نو تاسو کتلی شئ چې موږ دلته کومې ویډیوګانې چې اپلوډ کړي دي ټولې راغلې. نو د دې لپاره به تاسو په ویډیو باندې کلیک وکړئ. کله مو چې کلیک وکړلو نو تاسو ته به دغه رقم ته صفحه خلاصه شي. نو تاسو به راشئ دلته په قلم نشان باندې چې دی کلیک به وکړئ. کله مو چې کلیک وکړلو نو تاسو ته به دغه رقم ته صفحه خلاصه شي. نو تاسو ته نن زه ښایم چې کومې خبرې یوټوب د مشهورتیا سبب ګرځي. نو تاسو به د دې لپاره کولی چې خپل چینلونه مو مشهور شي یا منټایز شي زر، نو تاسو باید لومړی چې دی تمنیل په ویډیو باندې ولګوئ. دا هغه عکس دی چې په ویډیو باندې د پاسه راځي. کله مو چې ویډیو پلی کړه د عکس ختمیږي، دې ته تمنیل ویل کېږي. تمنیل څه رول لري په ویډیو باندې په ویډیو کې؟ نو تمنیل دغه رول لري. تمنیل باید دومره ښکلی او زړه راښکونکی وي. کله چې یو سړی یو لیدونکی تمنیل ستاسو د ویډیو تمنیل وګوري نو باید دومره مجبور شي چې هغه ویډیو چې دا پلی کړي او ویې ګوري. نو په دې باندې ستاسو په ویډیو باندې ویوز او واچ ټایم چې دی هغه بیخي زیات راځي. نو د دې لپاره تاسو باید تمنیل چې دی هغه بیخي زیات ښکلی وي او ښایسته وي. نو دویم چې دی ټیټل دی. ټیټل هم په ویډیو کې ډېر مهم او رول لري. هغه دا چې کله یو لیدونکی یو کس په یوټوب کې سرچ کوي نو دلته ما په دې ویډیو باندې لیکلی چې فری واچ ټایم او ویوز داسې ترلاسه کړئ. کله چې څوک سرچ کړي چې فری واچ ټایم څنګه ترلاسه کړم نو ډایرکټ به زما ویډیو ورته راواوړي. نو دا دویمه شوه. نو تاسو باید ډسکرپشن دی دریم. کله مو چې په دا باندې کلیک وکړلو نو تاسو لیدلی شئ چې دلته ما ډېر ټکونه هم اچولی دي او کوم د یوټوب ویډیوګانې چې ما اپلوډ کړي دي هغه معلومات مې ټول دلته لیکلی دي. نو تاسو باید د ټیټل چې دی دا بیخي زیات ښکلی وي چې کوم لیدونکی چې څنګه ویډیو باندې کلیک وکړي ستاسو ټیټل چې دی هغه باید ډېر زیات ښایسته وي چې نور معلومات هم وګوري. په دغه باندې ستاسو ویډیو چې ده هغه ویوز هم ډېر اخیستلی شي او واچ ټایم چې دی هغه هم زیات اخیستلی شي. دریم چې دی څلورم وبخئ ورور. نو تاسو ګرانو لیدونکو څلورم چې دی ټیکس دی. څلورم دا هم ډېر زیات مهم دی. ټیکس لګول دي په ویډیو باندې. تاسو باید ټیکس ولګوئ لکه ما چې څنګه لګولی دي تاسو یې کتلی شئ. دلته ما خپل نوم هم پکې لیکلی دی، ټیکس کې لیکلی دی. نو کله چې آنلاین پښتو زده کړه څوک ووهي سرچ یې کړي نو لومړی به زما ویډیوګانې او زما کوم چینل چې دی هغه ورته راشي. نو تاسو کتلی شئ دلته دویم چې دی لیکلی مې دی واچ ټایم. نو کله چې څوک واچ ټایم په انګلیش ولیکي نو زما ویډیو به ورته راشي. نو په دې کې د ټیکس چې دی بیخي زیات رول لري. نو راځم چې ویډیو ډېره اوږده نه شي د تمنیل لګولو طریقه تاسو ته زه ښایم. نو تاسو باید لومړی چې دی تمنیل کوم ځای کې ولګوئ. نو تاسو باید
د قلم نشان چې وینئ په همدغه کلیک وکړئ. کله مو چې کلیک وکړلو تاسو ته به دغه رقم ته صفحه خلاصه شي. کله چې صفحه خلاصه شوله نو تاسو وینئ چې دلته موږ تمنیل چې دی هغه لګولی دی. نو اوس زه راځم تاسو ته طریقه ښایم چې څنګه موږ تمنیل ولګوو. نو تاسو به همدلته کلیک وکړئ. کله مو چې کلیک وکړلو نو تاسو به دلته تصویر تیار جوړ کړی وي نو په هغه به کلیک وکړئ. دلته زه یو تصویر انتخابوم، همدا یو تصویر انتخابوم. نو تاسو کتلی شئ دلته به لږ ایډیټ وکړئ، سیخ به یې کړئ. نو همدلته به کلیک وکړئ. دلته مو چې کله کلیک وکړلو نو فخنې سره نو تاسو به دلته کلیک وکړئ. کله مو چې کلیک وکړلو نو ستاسو تصویر چې دی هغه به په ویډیو باندې د پاسه راشي. نو زه اوس کلیک نه کوم ځکه چې ما تمنیل چې دی هغه لګولی دی. نو دویم چې دی په دویم کې ما هم تاسو وینئ چې دلته به سلو نه ډېر حروف نه لیکل کېږي. ما 38 حروف لیکلي دي خو همدومره کپي شپي دي ما لیکلي دي چې فري واچ ټایم او ویوز داسې ترلاسه کړئ. دا هم ډېر زیات مهم دی. او تاسو ته مې ډسکرپشن په اړه هم معلومات درکړل، تاسو باید همدا طریقه وکړئ. دلته ما اول لیکلي دي چې آنلاین پښتو زده کړه. دلته مې د اپلیکیشن لینک لیکلی دی. نو تاسو دلته کتلی شئ چې ما لیکلی دي چې السلام علیکم ګرانو ملګرو، هیله ده چې ټول ملګری به روغ او جوړ یاست. په دې ویډیو کې به د فری واچ ټایم او ویوز ترلاسه کولو طریقه تاسو ته در وښیم. نو په ډېر تاسو باید ډېره ښکلې لیکنه هم دلته وکړئ. ټیکس ولو نو تاسو باید دلته یو ټیکس چې دی هغه چې دی دلته ولګوئ. نو د ټیکس د فایده کولو طریقه به هم تاسو ته زه وښیم. نو تاسو به د دې لپاره ما د ویډیو په ډسکرپشن کې لینک فریښی وي، د هغې ځای څخه په ډېره اسانۍ سره را ډاونلوډ کولی شئ. د دغې اپلیکیشن لیک دی چې ټیګ یو په نوم دی. کله مو چې دلته کلیک وکړلو نو تاسو ته به دغه رقم ته صفحه خلاصه شي. نو تاسو به دلته په همدغه سرچ دی په دغه کلیک وکړئ. کله مو چې کلیک وکړلو نو تاسو ویډیو چې د څه شي په باره کې وي نو هغه ټیکس به دلته ولیکئ. د مثال په طور زه تاسو ته ښیم چې زه غواړم چې د فیسبوک په باره کې ټیکس پیدا کړم یا د یوټوب په باره کې ټیکس پیدا کړم. نو دلته زه لیکم، تاسو کتلی شئ چې زه دلته ورته لیکم نو تاسو وینئ چې دلته مو کله یوټوب ولیکلو نو دلته به سرچ وکړئ. کله مو چې سرچ وکړلو نو تاسو به لږ انتظار ورته وکړئ تر څو ټیکس چې دی کوم ټیکونه چې دي هغه ټول راواړوي. نو تاسو وینئ چې کوم د یوټوب ټیکس چې دی هغه ټول چې دی راواوښتلو. نو دلته تاسو کتلی شئ چې ډېر ټیکونه دي. نو کوم چې خوښ شولو هغه ټیکونه چې دي تاسو یې راواخلئ. نو دلته زه راځم تاسو ته کاپي کولو طریقه هم ښایم. دلته زه غواړم چې دغه یو کاپي کړم. که یو غواړئ نو په یو باندې به کلیک وکړئ. که غواړئ چې ټول کاپي کړئ نو دلته به کلیک وکړئ، دا به ټول کاپي شي. نو دلته به سټوډیو ته راشئ. کله چې سټوډیو ته راغلی نو دلته به یې پیسټ کړئ. کله مو چې پیسټ کړلو نو یو به پیسټ کړئ چې همدغه رقم ته راشي. نو که مې ویډیو خوښه شوې وي درسره لایک یې کړئ، نورو ملګرو سره یې شیر کړئ. بیا هم یادونه کوم که چیرې مو یوټوب چینل نه وي سبسکرایب کړئ حتما یې سبسکرایب کړئ. موږ هره ورځ دغسې نوي تازه معلومات اپلوډ کوو. نور مو وخت نه نیسم.